پښتنې خاورې بجلی ده دا پکا چونکې د اوبو بجلی ده نو پکار ده چې دا کوم چې د دکانونو او کارخانو د یونټ تعداد کم زیات نه زیات په 10 روپۍ وي دې سره به داسې شي چې لکه زمونږ چې د دلته به روزګار کارخانې آبادي شي روزګار به آباد شي نو زمونږ دې دپاره د یو تحریک یو کمپین شکل ورکولو اراده ده په پښتنه خاوره د دکانونو د کارخانو د بجلی یونټ 10 روپۍ نه زیات نه منو ګورئ که تاسو غور وکئ که نه زمونږ د اوبو بجلی د دې په جوړېدو چې کوم دی زمونږ زیات نه زیات 3 روپۍ 2 روپۍ 3 روپۍ خرچه راځي دا 2 روپۍ ورسره د وفاق سره د تړون ټیکس شو بس 10 روپۍ کافي دی که نه خو دا وشو انشاءالله که نه نو زما رور پښتون رور پښتنه خور یقین وساتئ د دې ژوند به اسان شي پوه شو هغې د بجلي خرڅوي او څوک یې بجلي خو زموږ د اوبو نه جوړېږي په دې باندې څوک وایي چې د دې میټر موږ نه بل ټیکس لري چې میټر ما وایسته ټیکس څه خبره دی نو دا یو لنده کاتره ونه پاکستان کې موږ خو د چې وزیرده کې وزیر الله او چې موږ کم صدر صاحب دې ته پکار دی چې یونټ د بجلي موږ ته 5 روپۍ یا 10 روپۍ پورې راکوزه کړي او چې کوم باندې موږ خلک کارخانې انډسټري کوو د موږ پېښور ته انډسټري اولي سټارټ اولي چې کله یو ځای ته انډسټري سټارټ راشي که نه نو هلته هر شي ارزان شي غټ حل دا دی چې موږ کینو دکاندارانو سره هغې سره خبره وکړو هغې موږ سره په خبره کې ودرېږي داسې دا کارخانې دي د دنیا کارخانې دي چې دې سره کینو دې سره خبره وکړو دوی موږ سره په دې خبرو کې ودرېږي موږ نن راغلی و ډاکټر صاحب سره دلته ملاقات ته او ډاکټر صاحب ډېر ښکلی سوچ او فکر سړی دی او کم غم دی ورسره د کم غم کې دی یو تحریک شروع کړی دی اوس د بجلی په نامه هر یو پښتون ته غږ کوي چې راځئ موږ سره ودرېږئ او KPK کې څومره بجلی پیدا کېږي دا موږ ته ارزان میلاو شي نن سبا KPK کې 60 روپۍ کې یو یونټ موږ ته میلاویږي چې یو غریب چې لږ د ګرمۍ کې بجلی استعمال کړي نو هغې بس به 12000 15-20 روپۍ راشي نو هغه به خپل خوراک له هرڅه پیدا کړي بجلی سرکار له هغه بل ورکړي نو ټول پښتانه ته زموږ اپیل دی کم پارټۍ سره هم تعلق لري راشي ډاکټر صاحب سره ودرېږي او دا تحریک مخې ته یوسي او خپل حق غواړي روډ دې کړی بجلی دې کړی کالج دې کړی یونیورسټي دې کړی زما د مومند د باجوړ روډ له تراشه ایمنیاګان پیزي جرنیلان پیزي بریګیډیران پیزي او ته نه ښکاري ټیکه سره نه روډ پر روډ وسولیږي ته بار ملکونو کې وګوره پر روډ ټیکه شته نشته واحد پاکستان دی د هر طرف په لګټه روان ده دوباره قرضه وړی دی او د عوامو غوښې خوري